روسیه کالوګا سیمه زبو کلي د ورجن مریم کلیسا د لوی لوړ زنګ برج سره. زه د زنګ برج لاندې ولاړ یم. دا کلیسا ته د ننوتلو دروازه ده. د خښتو خونه نیمه ړنګه شوې ده. دوه اړخونه. سمه لاره یوې کوچنۍ تنګ خونې ته ځي. د خښتو چت سره د یو ټلټي کوټې په څېر ښکاري. په شیخوا کې توپیر لري. دلته د خښتو یوه زینه وه. زینه د بیل برج د جوړولو په وخت کې جوړه شوې وه. دلته ثبوت دی. نیمه خښته په دیوال کې ده، نیم په زینو کې ده. دلته یو بل ورته خښته ده. ډېره تنګ زینه. دلته هیڅ شی نه دی بدل شوی، خښتې پاتې وي. دا زینه د معمار لخوا ډیزاین شوې وه. یو سړی د زنګ برج دوهمې درجې ته د یوې تنګ زینې په اوږدو کې روان و. مګر پورته هیڅ څه شتون نه لري او د پورته کېدو لپاره هیڅ زینې شتون نه لري. د جوړونې په جریان کې جوړه شوې زینه یوازې دویمې درجې ته لیږدول شوې. زه د خښتو زینو پورته شوم. د زنګ برج په دیوال کې ناپاک ځایونه شتون لري. د فرش بیمونو ضمیمه کولو لپاره د تاکونو په څیر نه دي. دا سوري په ښکاره ډول د بیم لپاره نه دي. دلته هم خندا ده. د لرګیو پاتې شوني. دوی د دوامدار چت لپاره خورا پتلی دي. همدارنګه یو ناپاک سوراخ، یو قوي مربب بیم دلته نشي داخل کیدی. که څه هم سوري د جوړولو په وخت کې جوړ شوی وو. په دیوال کې د لرګیو ګردي ټوټې. دا د مچانو پاتې شوني دي. ګنده دوامدار بیمونه، مګر مختلف اندازې او په مختلفو لوړوالي کې. دا یو ډول ګډوډي ده، نه پروژه. د کرغېړن جوړونکو فعالیتونه. د لرګیو بیمونه د مختلف اوږدوالي او ضخامت په مختلف لوړوالي کې. فلزي کلیمپونه د لرګي په بیم کې لیدل کیږي. دلته زنګ وهل، مګر بیم د بل لرګي بیم په اوږدو کې پروت دی. معمار یو ښکلی معبد پلان کړ. هغه یو لوی زنګ برج جوړ کړ. دویمې درجې ته د خدمت زینه چمتو کړه. خو زنګ مې هیر شو. هیچا معمار ته ونه ویل چې هغه د زنګ برج په سر کې د زنګ وهلو اړتیا لري. بیا به د ماشان راغلل او د لرګیو یو ډارونکی جوړښت یې جوړ کړ.